کرونا وایرس دوهم ځل او د انسان معافیتي سیستم په 1 د دسمبر 2019 کال کې چینایي روغتیايي کارکوونکو نړیوال روغتیايي سازمان ته خبرداری ورکړ چې د کرونا ناروغۍ کچه په لوړه توګه خپریږي چې دې ته په طبي لحاظ اپیډیمي ویل کیږي. همدارنګه په 9 د جنوري د 2020 میلادي کال چینایي ساینسپوهانو رسنیو ته وویل چې دا وایرس کرونا نومیږي او په 2002 کال کې د خپور شوي سارس وایرس سره توپیر لري. د دې ناروغۍ له کبله د 2 مترو حفاظتي فاصله د یو بل څخه او د ماسک کارول په عامه ځایونو کې قانوني شول. مخکې د وبا نه ساینسپوهان په دې شک کې وو چې آیا ماسک اغوستل به د تنفسي امراضو د مخنیوي مرسته وکړي او یا نه، خو دا ثابته شوه چې ماسک کارول او فاصله مراعاتول تقریبا په لوړه کچه د وایرس د انتقال مخنیوی کوي. د کرونا وایرس په هوا کې ډیر کوچنی یعنی د 1 ګرام 1/1000 حصه ذرات لري چې د یو توخي سره په میلیون داسې ذرات هوا کې خپریږي او دا چې وایرس د یو پوښ په منځ کې ډیرې مودې لپاره فعال پاتې کیږي نو په اسانۍ سره د سږو په حجراتو کې ځای نیسي. دا وایرس په 1990 کلونو کې په برطانیه کې وپیژندل شو، خو کرونا وایرس د وایرسونو یوه کورنۍ ده چې له عادي زکام نه تر سارس وایرس پکې شامل دي. عادي زکام وایرس د پزې په مخاطي غشا کې ځای نیسي یا د نمونیا وایرس تنفسي سیستم په اسانۍ برخه ککړوي. نوی پیژندل شوی وایرس کرونا د سږو په ژورو کې ډیریږي، ځکه د دې وایرس په سر کې چې کومه تیره څوکه ده هغه په سږو کې ځای پر ځای کیږي او بیا هلته ډیریږي. که د کرونا په وایرس ککړ کس سمه ساه نشي اخیستی نو ځکه باید ورته اکسیجن ورکړل شي. باید یادونه وکړو چې د کرونا وایرس د څه کم 10 جینیتیکي القلي مادو څخه جوړ شوی دی. په څه کم 3 اونیو کې ساینسپوهانو وکولی شو د دې وایرس مکمل ارثي خواص معلوم کړي، کوم چې د ناروغۍ په پیژندنې، نوي درمل یا واکسین جوړونه کې مرسته کولی شوه. دوی نه یوازې د وایرس اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړل بلکې ترڅنګ یې د ارثي معلوماتو زرګونه کاپیانې هم د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته ولیږلې. هیره دې نه وي چې د ساینس او ټکنالوژۍ د پرمختګ له کبله د سارس وایرس په پرتله دا وایرس په خورا چټکتیا سره وپیژندل شو. که د دغه وایرس په هکله ساینسپوهان هر څومره زیات ارثي معلومات لري، هومره ژر یې د واکسین او درمل جوړولو په برخه کې پرمختګ کولی شي. نن چې تقریبا 2 کاله کیږي او نړۍ دې ناروغۍ په ډیرو مواردو کې په ټپه درولې ده، خو د ساینس لاسته راوړنو نه موږ دا ښه خبر ګڼلی شو چې د دې ناروغۍ واکسین بیلابیلو هیوادونو جوړ کړ. د دې ناروغۍ په هکله ساینسي او کلینیکي څیړنې وشوې او دا جوته شوه چې د تنفسي سیستم د امراضو د مخنیوي لپاره ماسک او وقایوي تدابیر ګټور تمامیدای شي. د کوویډ-19 ناروغۍ بیلابیل عوارض څرګند شو، حتی د سږو د کاره غورځېدل او هم د تنفسي سیستم میکروب وایرس نمونیا او یا د بدن څو غړو د کاره غورځېدو سبب وګرځېدو. دا ناروغي هغو کسانو ته چې د شکر، زړه او یا نورې دوامداره روغتیايي ستونزې لري یو لوی مشکل دی، ځکه دوی په لوړه کچه پرې اخته کېدای شي. د کوربه معافیتي غبرګون یا هاست ایمیون ریسپانس د کرونا مرض د مخنیوي او پرمختګ یو عمده لامل شمیرل کیږي. د کرونا وایرس سارس کووید-2 یا د سږو د مزمن وایرس یوه بڼه ده. د کرونا وایرس د قندي پروټین نه جوړ دی چې په خپل ساختمان کې تیزې څوکې لري، چې دا تیزې څوکې په ډیرې چټکۍ سره د انسان د ځینو حجراتو اغزو سره د انزایمي تعامل په نتیجه کې نښلي او په نتیجه کې وایرس د سږو منځ کې ځای نیسي. پس له دې چې وایرس یا په بله وینا خارجي جسم یا انټیجن وجود ته ننوته، د انسان معافیتي سیستم چې یو ډیر مغلق او پیاوړی سیستم دی، انټي باډي یا دفاعي حجرات د دغه خارجي جسم په وړاندې جوړوي او د انسان معافیتي سیستم دا توان لري چې دغه انټي باډي حجرات په وینه کې وساتي. او که دوهم ځل انسان ناروغه شي نو دغه معافیتي حجرات د خارجي جسم یا انټیجن یا وایرس سره عادي وي او عکس العمل چې ټوخی، ځان درد،
تبه او نور علائم دي نه ښکاره کوي او که ښکاره یې کړي نو د لومړي ځل څخه یې کچه کمه وي. د کووډ 19 ناروغۍ په وړاندې انټي باډي یا د مقاومت حجرات هغه وخت څرګندېږي یا زیاتېږي کوم څوک چې ناروغي یې په شدت سره تېره کړې وي او په هغه کسانو کې د دې انټي باډي حجراتو کچه کمه وي چا چې کورونا په اسانۍ تېره کړې وي. دا حجرات د وینې د سپینو کرویاتو څخه چې نورو حجراتو ته تکثر کوي او یوه مغلقه حجروي او وظیفوي پروسه ده جوړوي. د کورونا وایروس د درې ډوله پروتینو څخه جوړ شوی دی چې د وایروس پوښ دی، د وایروس RNA یا ارثي معلومات چې یو ډول واکسین هم ترې جوړ شوی دی، او قندي پروتین چې د وایروس په سطحه کې د تیزې څوکې په شکل موجود دی. دغه درې ډوله پروتین مختلفو څېړنو بېلابېل په جزئیاتو سره څېړلې ده، ځکه دا پروتین هر یو جلا جلا تشخیص کېدی شي او د واکسین په جوړولو کې خورا مهم رول لوبوي. او دا درې ډوله پروتین د وجود په انټي باډي جوړولو کې برخه اخلي، ځکه وجود د دې درې ډولو پروتینو یا انټيجن په وړاندې انټي باډي جوړولی شي. د امراضو د کنټرول مرکز د څېړنو په اساس هغه کس چې یو ځل کورونا تېره کړې وي کولی شي چې په دوهم یا درېیم ځل هم په کورونا اخته شي، خو د شدیدې ناروغۍ چانس یې کم وي. دا ځکه چې وجود یې د دغه انټيجن یا خارجي جسم یا وایروس په وړاندې انټي باډي یا معافیتي حجرات جوړ کړي وي. طبیعي معافیت یعنې پس له کورونا څخه رغېدل نسبت د کورونا د واکسین نه مؤثره دی، خو واکسین هم یو شانته اثر لري او یو وقایوي درمل شمیرل کیږي. د کورونا په مرض دوهم یا درېیم ځل اخته کېدو ساینسپوهانو ته د دې اجازه ورکوي چې دوی پوه شي صحیح درمل او واکسین پیدا کړي.